سکون راته ملاو شو او قرار راته ملاو شو. سکون راته ملاو شو او قرار راته ملاو شو، بدل د خپل ژوندون د هر زیار راته ملاو شو. اول در پسې لږ شانتې خفه وم خو اوس نه یم ورک شه مړه ستا نه ښکلی یار راته ملاو شو. او تصور کې چې مې سود رشوت او غلا وطن نه لر کړه، تصور کې چې مې سود رشوت او غلا وطن نه لر کړه، تصور کې په دې ټول جهان اختیار راته ملاو شو. او حیا غیرت پښتو پکې خرڅیږي په ډالرو، حیا غیرت پښتو پکې خرڅیږي په ډالرو، د ټیک ټاک په نامه داسې یو بازار راته ملاو شو. حیا مننه، حیا غیرت پښتو پکې خرڅیږي په ډالرو، د ټیک ټاک په نامه داسې یو بازار راته ملاو شو. او لاړم پوخنتون ته زه د زده کړې په غرض، خو له بده مرغه چرس آیس او کوکنار راته ملاو شو. وای راشه څه اعلی څه د کمال خبرې وکړه، راشه څه اعلی څه د کمال خبرې وکړه، نن د چا په حسن او جمال خبرې وکړه. مه کوه ته موږ ته د اورنګ او د پیرنګ قیسې، موږ ته د عمر علي بلال خبرې وکړه. او دواړه د یورپ نه متاثره دي سرتور ګرځي، دواړه د یورپ نه متاثره دي سرتور ګرځي، دته د شملې دې ته د شال خبرې وکړه. او غږ ته د بلها شیننګیالي غوږ غوږ د شابکه، بیا د عجب خان او د خوشحال خبرې وکړه. او مه یریږه مشره دا د تیښتې خلک نه دي، مه یریږه مشره دا د تیښتې خلک نه دي، ښه په استقبال او استقلال خبرې وکړه. او استاذه نه څوک اوري نه څوک لولي نه څوک لیکي، استاذه نه څوک اوري نه څوک لولي نه څوک لیکي، ته د پښتو ژبې په زوال خبرې وکړه. او ودې کړې حاضره د دې قام په اتلانو، خو اوس راته د قام د هر دلال خبرې وکړه. په سترګو کې مې بلې د ډیوې د ملنګانو، په سترګو کې مې بلې د ډیوې د ملنګانو، خوږې لګي کوه راته قیسې د ملنګانو. او صحیح ده د نصاب د کتاب یو باب مې زده نه کو، خو زده مې کړلې ټولې وظیفې د ملنګانو. او په نسب باندې نواب یم خو په زړه باندې ملنګ، په نسب باندې نواب یم خو په زړه باندې ملنګ، دا ځکه مې اغوستې دي جامې د ملنګانو. او ملنګ چېرته کچکول په لاس باچا لتلی نه دی، ملنګ چېرته کچکول په لاس باچا لتلی نه دی، باچا به لټولې دروازې د ملنګانو. ملنګ چېرته کچکول په لاس باچا لتلی نه دی، باچا به لټولې دروازې د ملنګانو. چې په تش جیب د کسرا د محلونو سودا وکړي، چې په تش جیب د کسرا د محلونو سودا وکړي، دا ځینې کرامات خو به منې د ملنګانو. ایو چرسي بل چرسي ته داسې اواز وکړ، ایو چرسي بل چرسي ته داسې اواز وکړ، راځه کو یو لوګی را سره سکې د ملنګانو. او دا د ژوندون د کامیابۍ لویه موقع ده، حاضره کو په لار را سره ځې د ملنګانو. مننه. وایي دا ولې موږ کوو په هر ډګر باندې جګړه، دا ولې موږ کوو په هر ډګر باندې جګړه، د ژوند په هره لاره هر سفر باندې جګړه. د دې د لاسه ورک شوه د مینې محفلونه، چې موږ به کوله مازدیګر باندې جګړه. چېرته په ګلاب باندې چا نن غیرت ونه کو، هر سړی کوي په توت کیکر باندې جګړه. او ټول خلک یې واوري او عمل پې یو هم نه کوي، ټول خلک یې واوري او عمل پې یو هم نه کوي، بیا ولې کې مولا ته په منبر باندې جګړه. او تر خاورې به زمونږ دا غله برکت وکړي، تر خاورې به زمونږ دا غله برکت وکړي، چې هر واري کوو په اوبه خور باندې جګړه. او چې کله به خلاصېږي دې جګړو نه حاضره، اول به په روژه وس د اختر باندې جګړه.